السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابر شاه درویش ملګرو. دا یو ویډیو مخې ته راغله چې په دې کې دغه تصویر شو شوی دی چې دا د یو دمګري مطلب د یو تعویزګر هغه حقیقت په دې کې بیان شوی دی. په دې ویډیو کې مولانا صاحب په حوالې سره هغه څه بیان کړی دی. راځئ چې دا ویډیو وګورو چې د حقیقت نه ځان خبر کړو. تاسو ته پته ده کومه زنانه چې په خاوند تعویز کوي چې دا خاوند ما سره مینه وکړي، او هغه کوم ظالم او بدبخته چې ولې دا تعویز کوي، هغه مشرک او هغه پلیت او ناولی او مردار، دا تعویز څنګه کیږي؟ چا تر دې پته شته؟ تاسو ته پته نه کیدی شي. د دې تعویز کې زنا ضروري ده. ما معاف کوي، خیر دی، زه بعضې کلمات وایم، ما په دې کې معاف وګڼئ، معذور مې وګڼئ. دې لپاره چې تاسو پوه شئ، زه مجبور یم چې دا ووایم چې خلکو د عقیدې سمې شي. خلکو عزتونه هم تباه شو، ایمانونه هم تباه شو. کومه زنانه چې په خاوند تعویز کوي، دا څوک چې ورله تعویز کوي دا لازمه چې هغه سره به بدکاري کوي، او هغه ورته وایي چې دا به په هغه نطفه زه لیکم چې زما او ستا د میلاوېدو په نتیجه کې کومه خارجېږي، والعیاذ بالله. نور پکې اخوا نه ځم. په دقه ګندګۍ وله لیکي، بیا دا په خپل خاوند باندې تعویز کوي. خو حل خو نه وایي چې ما داسې وکړه، ما داسې وکړه. دې وجې نه ته وایم د ښځو اصلاح وکئ، قرآن ته یې کښېنوئ، درسونو ته یې کښېنوئ، پیرانو کوډګرو د دې مردارانو نه یې وساتئ. والله چې دې نه یې ونه ساتئ، د دنیا عزت هم د انسان تباه کېږي، ایمان خو یې لاړو لاړو ختم شي، خو لاړو ختم شي. او دا هغه خبرې دي دا چې تاسو ته کوم چې دا چا سره چې راغلي هغوی موږ ته ویلي دي. زموږ ملګرو سره دا واقعات راغلي دي، هغوی موږ نه په خپله داسې مطالبې کړې دي، او بیا هغوی بېعزته کړي او شړلې دي. ملګرو تاسو وکتو په دې ویډیو کې ډېر حقیقت بیان شوی دی، او یقینا چې همدغه شانتې دا زنانه ډېرې کمکلې وي، هغوی تیر وځي او اکثر چې دی نو په دمګرو پسې ګرځي، په جعلي پیرانو پسې ګرځي. داسې ډېرې ویډیوګانې موږ ته رامخته شوي دي، په تعویزګرو پسې ګرځي، پیسې ورکوي او دغه شانتې نور قسم قسم ټوڼې کوي. نو کوشش کوئ چې خپلې زنانه د دمګرو تعویزګرو نه لرې وساتئ، او په قرآن مجید کې شفا ده. کوشش کوئ چې تاسو ته څه تکالیف وي د هغې حل د قرآن په ذریعه راوباسئ، دا نه چې تاسو په پیرانو او په دمګرو پسې ګرځئ. نو که ویډیو مو خوښه شوي وي نور ملګرو سره شیر کړئ چې خبر شي په دې ویډیو کې څه خبرې دي. ډېر وضاحت شوي دي، معذرت غواړم، خو مجبوراً ما دا ویډیو تاسو سره شیر کړه ځکه چې دا یو حقیقت دی، یو تریخ حقیقت دی، او د دې نه ځان واقفول هغه ډېره اهم خبره وه. نو قسم قسم جادوګان کېږي، قسم قسم کالا جادو وغیره. خلک هغه د بل ته د نقصان رسولو دپاره په بل باندې کوډې منترې کوي. دا د پخوا نه را روانه ده دا مرحله. نو الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي د دغه شري خلکو نه، شرپسندو خلکو نه، د دغه جادوګرو کوډګرو نه. او بس الله پاک دې موږ ته په هر میدان کې بری راکړي. ملګرو ویډیو که مو خوښه شوي وي نو په کومنټس کې موږ ته ووایئ او موږ ته راکړي اجازت. د لوی الله په امان.